زموږ ماغزه څنګه کار کوي؟ تاسو پوهیږئ زموږ فکر، زموږ خبرې، زموږ خوراک، زموږ تګ او په کور بازار کې زموږ نور ټول کارونه څوک راکوي؟ دا ټول کارونه زموږ په سر کې زموږ ماغزه راکوي. تاسو به نو وایاست چې دا ټول کارونه خو موږ په خپلو لاسونو او پښو کوو. هو، دا ټول کارونه زموږ بدن کوي، خو ورته ویلي مغزو وي. ماغزه زموږ د سر په کوپړۍ کې خشته پشته پاسته او شیرچای رنګه غوښې غوندې شان دي چې زموږ لپاره ډېر مهم کارونه کوي او هر وخت په کار اخته وي. حتی چې موږ بیده یو لا دی خپل کار کوي. زموږ ماغزه زموږ د بدن مشر دی. کله چې ماغزه زموږ بدن ته د هر کار دا وایي، نو زموږ بدن هغه کار دستی کوي. زموږ ماغزه 3 برخې لري او هر برخه ځان ته خپل وظیفه لري. د مغزو تر ټولو لوی برخې ته لوی دماغ ویل کیږي. د دماغ دا برخه فکر کوي، زموږ و مشکلاتو او پرابلمونو ته حل لارې پیدا کوي او زموږ شان په یادوي. یعنی زموږ حافظه او زموږ میموري کارت په دغه برخه کې دی. د دماغ دوهمې برخې ته کوچنی دماغ ویل کیږي. دا برخه دماغ زموږ حرکات را کنټرولوي او زموږ د بدن بیلانس را ساتي. مثلا موږ چې بایسکل چلوو او کوشش کوو چې غزار نسو او خپل بیلانس ساتو، نو دا کار زموږ کوچنی دماغ را کوي. د دماغ درېیمې برخې ته ساقه دماغ وایي. د دماغ دا برخه زموږ سره په ساه اخیستلو کې کومک کوي او زموږ د زړه حرکت هم دی را کنټرولوي. زموږ ماغزه زموږ له بدن سره څنګه خبرې کوي؟ زموږ په مغزو کې کوچني کوچني خبر رسونکي عسکر دي او دوی ته نیورونز ویل کیږي. کله چې موږ یو مسخراچي شی ووینو یا یې واورو، نو دماغ نیورون ته وایي چې هله ژر سه ورسه، او خولې ته وایي چې وخاندې. نیورونز ژر خولې ته راسي او ورته وایي چې وخانده، او له دې سره موږ وخاندو. دا کار نو موږ ته نیورونز په ژړا او نور کارونو کې هم راته وایي. د مغزو قوت. زموږ ماغزه زموږ سره په تعلیم او درسونو کې ډیر کومک کوي. زموږ سره د نوي شیانو په زده کولو کې او د هغو په یادولو کې ډیر کومک کوي. تاسو پوهیږئ هر وخت چې موږ یو نوی شی زده کو یا نوی کتاب ووایو او یا یو نوی خبره واورو، نو زموږ دماغ هم نوی شان زده کړي او له دې سره زموږ دماغ تر پخوا ډیر قوي سي. زموږ د دماغ قوت تعلیم دی او نوی شان زده کول دي. که موږ تعلیم ونه کړو، نو زموږ دماغ به ډیر کمزوره او بیرندوکی وي، او که موږ تعلیم وکړو، نو زموږ دماغ به ډیر قوي او هوښیار وي. موږ باید د خپل سر او دماغ ډیر ټینګه ساتنه وکړو. څوک پر سر ونه وهو. د بایسکل او موټر سایکل د چلولو په وخت کې
د بایسکل او موټر سایکل خولۍ پر سر کو. دې خولیو ته په انګلیسي کې هیلمټ وایي. هیلمټ د غوځارېدلو په صورت کې زموږ سرونه راژغوري او دماغ مو له ضرره ساتي.